سلامونه دوستانو، یوې نوې ویډیو ته ښه راغلاست. دا پیرم چیلنج د $10 نه دی. یعنې چا سره همدا اوس چې که تاسو سره $10 نو زه اوس $100 ته رسولی شم. نو راځئ په دې ویډیو کې په وګورو. ما دلته ډېر سیل وایسته، اوس درته وایم چې ما ولې سیل وایسته. زه یو ساده چارټ ته اوس ګوره ښه مارکیټ مونږ نه ټرین لاین وباسو. اول خو یې دا ځای مات کړی، مات سره یو ریټیسټ یې کړی. ریټیسټ سره مارکیټ چې دی یو ریجکشنز کې هم دی. که دا وی کې تاسو ګورئ که نه دا شادو چې اوس ورته وایم، نه پوهېږم تاسو ورته څه وایي، خو انګلیش نوم یې همدا دی. شادوګانې ګورئ، یعنې دې کې مارکیټ دومره order لري، دومره زیاتې دي چې بیخي قیمت نه دی پرېښی چې هغه ځینه جګ شي. نو هماغه دپاره ما کې سیل زیات وایسته چې مارکیټ د ځینه بیرته حتما راځي. نو راځئ ګورو چې څه کېږي. لا 2% فایده کې دا هم څنګه مې چې ویلي وو چې هغه ځینه ریجکټ کېږي. نو $10 فایده کې یو. اوس چې خپلو پیسو ته ګورو که نه $10 سرمایې ته، نو دا باید دا ډېرې پیسې دي. کله چې ریسک منیجمنټ او دا شی نه تاسو یاد کړئ، بیا دا خپله پوهېږئ چې زه څه شی وایم. نو زه چې یو بل ځای کې ټریډ وګورو، بیا هم ګولډ کې یو سرو زرو کې. سرو زرو دا کار ښه دی چې زیاتې پیسې الي او زیاتې بیرته درکوي. نو زه دلته بای المه څونه چې اکاونټ دی، زه فول مارجن ټریډینګ په ده کې کومه، پوه شولې. تاسو دا کار ونه کوئ. نو راځئ چې ګورو چې څه کېږي. نور دا ځای چې دی زمونږ ټیپي شوه. زه کلب ته روان یم همغه دپاره، کلب ته روان یم. نو همغه دپاره ټیپي ږدم، هر څه ږدمه چې بیا کله چې هغه ځای ته ورسېږي پیسې خپله والي بیرته. داسې نه چې هلته ورسېږي او زه خبر نه یم بیرته راښکته شوی یم که نه. نو همدغه دپاره ټیپي هر څه ږدم. زه ټیپي او سټاپ لاس سیټ کومه. نو راځئ ګورو چې بیا څه کېږي. او دا هم د ټریډ نتیجه $8. $8 ډېر شی دی ګوره په داسې $10 اکاونټ کې. نو ټریډ هم کوو، مخکې هم ځو چې څه کېږي. دا هم یو بل پوزیشن مې پیدا کړو په همدغه طلا کې. زه دلته بای المه، پوهېږم چې ځینې بجې کېږي. دا بای چې دی که نه ما وایستو، داسې ځایونه چې دي ما ته ډېر راغلي، یعنې دا ډېر قوي دی دا ځای. همدغه دپاره فول مارجن څمه. نو ګورو چې څه کېږي. ګوره ښه مارکیټ ته بیس جوړ کړی، بیس یې مات کړی، یو ریټیسټ یې کړی. نو دې کې څه شی سخت دي، دې کې څه شی سخت دي. همغه دپاره زه درته وایم چې یو پروفیشنل سره درس ووایئ. اوس ګوره ښه ټریډینګ ویک ته راغلم، ته ډېر ښه ښکاري، مړه هغه بیخي غضب شی دی. مارکیټ بیس جوړ کو، بیس یې مات کو، یو ریټیسټ. نو همدغه دپاره تاسو ته وایم چې ټریډینګ دومره سخته نه دی. دا یې هم د ټریډ نتیجه. ګوره دا خبره چې زما اورئ که نه، چې زه درته وایم بیس دی او دا دی او دا دی، چې تر څو پورې نه یې زده کړی که نه، او همدا اوس د دې نه مخکې که نه د ما چې درته ویلي بیس راغی مات یې کړو ولاړو، دې سره زه نور انالیسس هم کومه ته نه، دا خبره نه ده. همدغه دپاره وایم چې ریل اکاونټ کې خالي دا ویډیو لیدل، ریل اکاونټ ته ور نه شئ چې خالي پیسې دې اوس بربادوئ. دا کار ونه کوئ تر څو پورې چې سټراټیژي نه وي یاده کړي مې کاروئ. نو ځو نو ټریډ وګورو. دا یې هم بل ټریډ، دا همغه سټراټیژي ده، بله سټراټیژي یو دوه دا نور یم کارومه، خو دومره نه لکه دی چې کاروم. دی دومره یو ښایسته سټراټیژي ده که نه، دا تقریبا 3 کاله شو چې دې سټراټیژي زه خپله کارومه. دا سټراټیژي ګوره ښه مارکیټ بره لاړو، بیس یې جوړ کړو، بیس نه بعد بریک آوټ او ریټیسټ، بیا یې ویم دا سټراټیژي زه نور انالیسس هم کومه چې سیده په سیده دې ته لاس وانه چوئ همدغه دپاره. نو ګورو راځئ چې وګورو چې څه کېږي. دا یې هم د ټریډ نتیجه
ګوره مارکیټ څونه هلته بره لاړو ما دا ټریډ بیخي د یادوتی و. زه چې دا واړه ټریډونه کوم د دې یوټیوب ویډیو دپاره یې کومه. ځینې غټ ټریډونه زه خپله بل اکاونټ هم لرم، لکه هفته کې یو دانه کومه، 2 هفتو کې یو دانه، یا هفته کې 2 دانې 3 دانې، لکه غټو پیسو باندې که نه ډالرو خبرې 10,000 15,000 دغسې هغه ویډیوونه کومه. ځکه چې همدا اوس تاسو دا ګورئ هغونه سرمایه بر سره نه وي. که زه هغسې ویډیو هغه د 15,000 ډالرو اکاونټ ویډیو ور واچومه خپله وایي چې مونږ سره خو دونه پیسې نشته او داسې دی او داسې. نو همدغه دپاره د وړوکي کمپیوټر ویډیوګانې زه ډېرې ور واچوم. زه داسې کې ښه ډېر باید یم. سټراتیجي همغه ده، سیټ اپ همغه دی. نو ویډیو درته سکیپ کوم او وخت مو ډېر نه نیسم. او دا یې هم د دې ټریډ فایده. او دا یې هم د بل ټریډ فایده $6. زه بیا یم سکالپینګ کوم. دا مې هم بل ټریډ پیدا کو. همغه سټراتیجي او سیټ اپ او هر څه همغه دي. نو راځئ چې څه کېږي. دا مخکینی ټریډ فایده ما بنده کړې وه او بیخي ترې خبر هم نه. بس دا پکې راځي لکه سکرین ریکارډ مې نه و روان کړی. نو دا بل ټریډ دی. زه دلته سیل اخلمه او دا یې هم فایده شوه $4 اوس مو اکاونټ زیات شو. اوس لږې ډېرې ګټلی شو، لکه پوزیشن یې زیات وازبلی شو. همغه دپاره دا هم د یو بل ټریډ فایده. زه ویډیو اصلا نه غواړم چې غټه شي، همغه دپاره دا هم د یو بل ټریډ فایده. دا نه ده ګوره $10 نه دي. دا مې اصلا نه غوښته چې سکیپ یې کړمه، ځکه مهمه ځای و، ښه ځای و، بهترینه ځای و د ټریډ. مارکیټ راغی د بیس ته، لکه زیاتره دغه ورته وایي لیکویډیټي یې وایسته، سټاپ لاس یې د خلکو جمع کړلې. بعد هغې دا دی ګوره $6.50 شو. زه دا بندومه، زه بل ټریډ ته راځم. دا هم زما په خیال اخري به راځي. نو اخري ټریډ دلته ډېر سیل علمه. کپیټل مې دلته بیخي زیات کړي، لکه ریسک مې ځکه اکاونټ مې غټ شوی، همغه دپاره اکاونټ مې غټ و، پیسې پکې یعنې زیاتې وي چې اوس بس سوچ ونه کوي. زه ګورم چې څه کېږي. خو په همدې $2.50 کې به دا بند کړو. $2.50 ډېر شی ده. نو آخر ټریډ چې دی لږ کپیټل به یې زیات کړو که نه، ریسک به یې زیات کړو چې اخرنی ټریډ شي. دا هم همغه ټریډ دی. ښه نو زه درته خیر د دغه په لاره زی به یې وښیمه د کمپیوټر په سکرین چې څه رقم کېږي. ګوره ښه مارکیټ چې دی مات شوی، راښکته شوی، یو دانه بیس یې جوړ کړی. ګوره ښه بیس جوړوي، بیس نه بعد یو ریټیسټ کوي، بیا به لاندې ځي. ریټیسټ به کوي، شی به کوي، بیا به لاندې ځي. بس دغه مارکیټ زموږ د انټرۍ ځای ته راغی، عین ریجکشن یې مایست دی که نه، ما نه هغه ځای نه خطا شوه، ګینې خسۍ کوفتګکي فایده مې کوله، خو زه اوس هم له لاسه نه ورکړې. نو ورېږه زه خپل پوزیشن یې خلاص کړم. پیسې مې دغه مې ریسک مې چې دی زیات کړو، همغه دپاره چې دی پوزیشن نه وازېدلې. نو راځئ چې وګورو دا به اخر ټریډ کېږي یا څنګه. دا دی $200 یا $300 فایده مو وکړه. نو حتما چې دی یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او کورس دپاره چې دی کورس دپاره بیا چې دی زه ویډیو حتما انسټاګرام کې اچومه، سبسکرایب هم له یاده ونه وځي.